ټول ملګرو ته سلامونه نیک هیلې. مونږه په دې بنیاد باندې لږ انتظار کو چې یعنی سوره کسان چې دي دا زموږ په دې واتس اپ ګروپ کې دي چې زیات نه زیات کسان راشي او لایو یو سیشن وشي دا امیزون باره کې. زموږ نن دا سیشن بنیادی طور دی چې موږ په امیزون باندې پیسې څنګه ګټو دا غي باره کې خبرې کوو. داسې یعنی الجبرا یا فزیکس یا میتھس یا کیمستري نه چې ګني په دې باندې خاص خلک پوي هر کس کولای شي چې یعنی دا ټریننګ حاصل کی او په دې کې کار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده امیزون د دې تیر پینډیمک نه په دې مخ باندې زیات تر په آنلاین بزنس باندې یعنی ډیر زیات وسیع مارکیټ پلیسونه جوړ کړل. ځینې ملکونه داسې وو سره پاکستان، افغانستان، انډیا چې هغه په دې کې نو شامل. اوس هغه ته هم چې کوم دی اپروولز ورکړل چې تاسو راشي او موږ سره بزنس وکړئ یعنی خپل پروډکټس په امیزون باندې په هر یو مارکیټ پلیس کې چې غواړئ نو خرڅول شي تاسو یعنی خپل ای کامرس بزنس بیلډ کړئ او د دغه د لارې موږ سره د اپورچونټیز پیدا شو یعنی موقع جوړې شو ډېرې چې هغه خلک چې بزنس کول غواړي نو غي بزنس کول شي او هغه خلک چې بزنس وسکه انویسټمنټ نه وي او هغه مو چې د بزنس نه څه فائدہ واخلم دا هغه لپاره داسې قسم هنر پکار دی چې هغه یعنی په دې امیزون بزنس باندې ځان پوه کی او دا هغه د لارې د خپل هنر د خرڅ د وجنه هغه یعنی په ګلوبل مارکیټ کې د ای کامرس په مختلفو حوالو سره کارو کی یعنی په امیزون باندې او هغه کارونو په بدل کې دایته سو پیسې ترلاسه شي. نو دې لپاره دا یو غټه اپورچونټی ده یعنی دا د مبارکباد خبره را د افغانستان د خلکو د لپاره چې افغانستان هم په اپرووډ کنټری لیست کې راغلی دی یعنی د افغانستان خلک هم کولای شي چې په امیزون باندې په یو مارکیټ پلیس کې خپل یو ای سٹور کولاو کی یعنی ای کامرس سٹور بزنس کولاو کی او دغه سي د دې لارې نه یو نور فائدہ هم والی ایز ا ورچوال اسسټنټ چې کوم خلک وایي چې موږ څخه انویسټمنټ نشته او موږ په تش لاس باندې کار کوو نو هغه هم کولای شي چې د دې لارې یعنی فائدہ واخلي. نو دا ډېر د خوشحالي خبره زموږ د لپاره او مایکروویش ټیم چې کوم دی نو دا غني چې په دې وخت کې موږ ته ضرورت دی چې په خپل سوسایټي کې داسې هنرمن خلک پیدا کو چې هغه د انټرنیټ د لارې په ای کامرس ورلد کې په امیزون باندې کار وکړي. دغه په خواهش باندې چې موږ دا خواهش لرو چې یعنی موږ په امیزون باندې خلک ټرین کو او امیزون کې غي بزنس وکړي یا امیزون کې خپل سرویسز خرڅ کړي. دا کاوش ته زمونږه چې هغه مونږ کړل او مونږ وو چې یعنی تاسو دا ټریننګ حاصل کړئ په پاکستان کې، انډیا کې، سریلانکا کې بل خلک لګیا دي نو بیا د افغانستان خلک ولې نه دی اپورچونټی نه یعنی فائدہ اوچته نه کی. نو افغانستان خلک هم په تیرو شلو کالو کې ډیر زیات ایجوکیټډ خلک دي ینګ کول چې کوم دي نو هغه ډیر زیات یعنی په کمپیوټر هم پويږي په انټرنیټ هم پويږي نو هغه د دې لارې نه پیسې پیدا کول شي او پیسې ګټل شي خپ باعزت طریقہ په کور کې پناسته باندې. نو دا امیزون بزنس ټریننګ پروګرام دی فرست ټایم ان افغانستان یعنی دا یو غټه اپورچونټی ده چې د افغانستان د خلکو لپاره مونږه ترلاسه کړی دا او مونږ کوشش کوو چې یعنی په ډیرو حوالو سره یعنی د خلک ټرین کو په دې لار باندې او د لار تراولو. بعض خلک په کې داسي چې غي بدانه مانی چې داسې هم کیږي او تاسو کته شي په پاکستان کې وګورئ په انډیا کې وګورئ تاسو سرچ کوئ په یوټیوب باندې داسې د یعنی جنکۍ دي الکان دي چې غي لسم دولسم سوال لسم پورې سبق ویل دي او یا په کې داسې دي چې یې سبق هم نه ویل خو هغه په انګلیش او په کمپیوټر باندې پويږي نو بس هغه دا کار کول شي او په لکونو روپۍ چې کوم دی د میاشتې د امیزون نه ګټي ایز ا ورچوال اسسټنټ. دا زموږ پروګرام دی ان شاء الله مخکې د پروګرام باره کې خبرې کوو
نو مخکې زو امازون څه شی دی لومبۍ خبره خدا ده امازون باره کې دا خبره ده چې بای امازون چې کم دی د دنیا لارجست ای کامرس پلیټ فارم دی ټول لغټ په دې باندې څه کوي امازون په ریټیل بزنس کوي څنګه چې تاسو ګورئ په بازار کې دوه قسمه بزنسونه یو ریټیل بزنس او یو هولسیل یا ډیسټریبیوټری ډیسټریبیوټر هولسیلر چې غټ بزنس کوي پرچون دکان چې وته مونږ یا ریټیلر وته مونږ هغه یو څه خرڅي نو دلته کې امازون هم مونږ ته دا اپورچونټی راکړي تاسو راشي به په دې کې انویسټمنټ وکړي په دې کې خپل سرویسز ورکړي او په امازون باندې انډیویډوالز هم بزنس کول شي او بزنسز په هم بزنس کول شي یعنی دا داسې ویب سایټس دي چې یعنی هر سړی کول شي چې ک انډیویډوالي یا د بزنس نو د پکې بزنس کول شي او په لکونو بزنسونه په امازون باندې روان دي په یو مارکیټ کې نو دا غي بزنسونو چلولو لپاره هم خلک پکار دي یعنی هر یو بزنسمن د امازون په بزنس کول نه پويږي خپل هغه ځان ته خلک هایر کوي ورچوال اسسټنټ ځان ته هایر کوي په پاکستان کې په انډیا کې په افغانستان کې په ترکی کې په جرمني کې واټ ایور کم ملکونو کې چې دا خلک یعنی ټرین موجود دي او غي داسې ادارې جوړې کړي ایجنسیز جوړ کړي ګروپس جوړ کړي خپل یا انډیویډوالي د پورن کار کوي نو غي د دې نه فائدہ چتول شي هډ کوارټر د دې واشنگټن ډي سي کې د تاسو ته جيف بيزوس د دې مالک ته سی ای او دی او د ډیر غټ بزنسمن دی اوس په ورلد کې دی په دویم نمبر باندې دی په 2019 کې د دې چې کوم دی 300 بلین ډالر د دې سیلز او په 2000 او په 20 کې د دې چې کوم دی 300 او 22 بلین ډالر د دې سیل شو او یعنی دای په بار روان دي او مستقل په بارزینو چې کم مارکیټ کې سوره خلک بزنس کوي نو دوره پکې نور اپورچونټیز هم په دې تاسو پوهیږئ عام بازارونو کې هم داسي یعنی کم بازار کې چې کم دکانونه یعنی مارکیټونه خچلېږي نو هغه کې د دکانونو کرایه هم اوچتي هغه کې چې کم خلک کارونه کوي دا هغه یعنی هغه ویجز ډیلی ویجز نه مزدوري هم هغه هم سی وایي او چې کوم مارکیټونو کې کار نه نو دا هغه یعنی د هر لحاظ سره هغه کې کم خرڅ کیږي کم مزدوري خلکو ته ملاويږي او کم بزنس پکې کیږي چونکه امازون مارکیټ پلیسز دي په دنیا کې تاسو دا چارت وینئ په دې چارت کې تاسو وګورئ په دې کې ټول لغټ مارکیټ چې دی د یونایټډ سټیټ دی د ټول امازون چې کوم دی 66% یعنی بزنس په صرف په یونایټډ سټیټ کې کیږي او ټول نه زیات بزنس یعنی ټول نه زیات سیلرز په یونایټډ سټیټس کې دي ټول نه زیات کسٹمر په یونایټډ سټیټس کې دي او ټول نه زیات ورچوال اسسټنټس هم چې کوم خلک خپل سرویسز ورکوي هغه یونایټډ سټیټ کې ورکوي د دې نه علاوه جرمني کې هم چې کوم دینو 11% ته او جاپان کې 8% ته 7% ته او داسې 8% د نور ملکونو یو کې وغیرہ او ریسټ اف د ورلد چې کوم دی نو دا 7% دی نو دا داسې یعنی هغه خاکاز تاسو ته پیش کوم چې دی مارکیټ کې سوره اپورچونټی ده دا اپورچونټی وسو کوي کوي هغه خلک په ول کوي چې هغه په دې بزنس پويږي او دویم به هغه خلک ویل کوي چې یعنی هغه څنګه سکیلی وخت ور کوي انټرنیټ لري انلاین کینی او دې ته کار وکي نو هغه خلک په چې کوم دی نو ویل کوي انو د کې تاسو ګورئ دا چارت هم دا غي یعنی یو ډیټیل چارت ته چې د هر ملک کم حساب دی نو دا 17 مارکیټ پلیسز دي او په دې کې ټول خلک لګیا دي او سیلینګ کوي دغه سي مونږه کولای شو چې یعنی په هر یو مارکیټ کې ځل خپل پروډکټ هم لانچ کو د افغانستان نوم اپروډ سیلر کنټریز کې راغله دي دغه سي تاسو کولای شئ د دې لارې نه خو د دې نه مخکې چې تاسو دا کار سٹارټ کړئ د لپاره مخکې نه پوه پکار ده نو د دې لپاره موږ دا ویبینار کو دا پروګرام موږ لانچ کړی دی چې یعنی خلکو ته دا پته ولګي چې بھائی امازون کې کار څنګه کیږي نو دا خو موږ یو جنرال اوورویو خو صرف د دې کیپاسټي خو یعنی چې سوره د کې کیپاسټي دا په دې کې خلک کار کول شي چې دا دوره بزنسز پکې چلیږي نو یقینا چې دا ورک فورس هم پکار دی هغه ورک فورس څوک دی هغه دا ټرین خلک دي چې یعنی غي په دې بزنس نو پويږي او هغه دا بزنسز کوي بیا په امازون کې موږ سره درې بزنس ماډلز دي یو ته موږ پرایویټ لیبل وو یو ته هول سیل وو یو ته ډراپ شپینګ وو پرایویټ لیبل چې کوم د سمپل یو داسې بزنس ته چې خپل برانډ ډیولپ کړي مثلا
ایډیډاس ته نایکی دی پیپسی دی دا یو برانډ دی چې ډیولپ کړی دی او اوس خرڅیږي ټول خلک یې پیژني یعنی دا هغه های سیل دی او های مارجن سره هغه خرڅوي دویم چې کوم دی هول سیل بزنس دی هغه بزنس دی چې یعنی هغه ته یو برانډ نه مال اخلي او بیا خرڅي یعنی مثال بداوالو چې مونږ د سافټ ډرینکس یو دکان چولې دی او هغه کې مونږ کوک پیپسی او یعنی مختلف برانډز خرڅو نو دا لازم ده چې پیپسی ته خرڅي پیپسی برانډ نه پرایویټ لیبل نه به اخلي دا داسې غو ماډل دی او دغه څه ډراپ شیپینګ دی ډراپ شیپینګ دی کې دریم نمبر ماډل دی چې په هغه کې مونږ څخه انویسټمنټ هیڅومني او مونږ څه کوو مونږ یو ځای کې یو پلیټ فارم د ای کامرس پلیټ فارم باندې مونږ یو بایر اکاؤنٹ کولاو کړی دی او په بل پلیټ فارم باندې مونږ سیلر اکاؤنٹ کولاو کړی مثلا په امازون باندې مونږ بایر اکاؤنٹ کولاو کړی دی او مونږ چې کوم نه په سیمز کلب باندې په ای بی باندې یا واټ ایور چې بل شو کوم هول سیلر دی هغه څخه مونږ بایر اکاؤنٹ کولاو کړی دی چې کله مونږ ته په امازون باندې آرډر راشي آن ټایم مونږ ته دوره پیسې پکار دي کاغه پروډکټ د $100 $100 پکار دي که 200 وي که 500 وي که 10 وي هغه عمره اماونت مونږ سره پکار دغه ټایم کې مونږ هغه آرډر والو هغه آرډر چې کم دنو خپل بایر اکاؤنٹ باندې ورکو هغه هول سیلر ته دا پروډکټ مونږ ته تراکا خو شپې کا زما کسٹمر ته نو دې کې دوره بزنس یعنی دا یو سمپل ماډل دی کې دوره انویسټمنٹ ته ضرورت نشته خو دې کې مارجن هم کمی چونکه ان ټایم مونږ صرف یو پرچیز کوو یو یونټ پرچیز کوو دا درې قسمه ماډلز دي دا مونږ په دې ورچوال اسسټنټ ټریننګ کې ډیسکس کوو او په دې باندې چې یو سړی ټرین شي نو هغه کولای شي چې یا خو ځل خپل بزنس لانچ کی یا خپل یو یار دوست رشتہ دار چې کوم یورپ کې اکثر تاسو ډیر خلک د افغانستان چې کوم دي نو هغه په یورپ کې دي په امریکا کې دي په نورو ځایونو کې دي نو کولای شي چې هغه خلکو باندې یعنی یو بزنس سٹارټ کی او غیله بزنس چلے هغه ته هم پایده ده ته هم پایده ده نو دا سی هول سیل بزنس ته ډراپ شیپینګ دی نو دا مونږ کولای شو چې یعنی دا زده کو نو البه کو دا یو بزنس یعنی ټریننګ دی د بزنس ټریننګ دی خدای بزنس ټریننګ کې بیا مونږ وو چې د امازون باندې سیزونه څنګه خرڅيږي نو دې دوه لارې دي د سیزونو د خرڅولو دا جنرال اوورویو تاسو در کومه چې په دې کې مونږ دا ډیسکس کوو بیا ډیټیل کې ټریننګ کې چې یعنی اف بی ام ستوي او اف بی ای ستوي یو دی فولفیلډ بای مرچنټ او یو دی فولفیلډ بای امازون فولفیلډ بای مرچنټ اف بی ام جو ته وي اف بی ام هغه طریقه دا چې په دې باندې کله مونږ یو پروډکټ چې کوم دی امازون باندې لیست کو امازون باندې سٹور کې ولګو یعنی خلکو ته ښکارا کو چې بای دا زما پروډکټ دا تاسو ښکاری خلکو ته چې کله ښکاری او غي په آرډر ورکی مونږ ته چې دا پروډکټ ما ته راولېګا ما واغست نو ما امازون دا غنه پیسې واخلي او زما اکاونټ تراشي او زسو کوم زدا پروډکټ په خپل راوالم پک پیک کوم او کوریر ته والا کوم چې دا زما کسٹمر ته ورسو د دې یعنی څنګه د نوم نه ظاهر دا فولفیل بای مرچنټ یعنی هغه آرډر چې کوم دی هغه سوق فولفیل کوي هغه مرچنټ کوي دویم طریقه چې دا هغه دی فولفیل بای امازون دا یو ډیر بهترین ماډل دی په دې کې مونږ څه کوو په دې کې مونږ خپل ټول انوینټری خپل یعنی پروډکټس سورج دي هغه مونږ اولیګو د امازون ویر هاوس ته که زمونږ ویر هاوس مثلا مونږ سیلینګ کوو په یو اس کې نو مونږ ته امازون یو اس کې ویر هاوس راکې کوم استرالیا کې کوو استرالیا کې یو کې یا واټ ایور کوم ملک کې کوو نو الته کې زمونږ دا پروډکټ مونږ په یعنی زردانی 50 دانی 100 دانی 200 دانی چې سور زمونږ انوینټری هغه مونږ ټول ورولېګو الته امازون ویر هاوس کې پروتي امازون مونږ نه دې سپېسې چارج کوي یعنی هغه وایي چې بای دا ما څخه پروتي د سپیس پمز تماله سپېسې راکې او د دې د شپینګ مو مالا پیسې راکې یعنی ته کو بیا ودی کته لاګین کیږي نه لاګین کیږي یو هفته 10 ورځې 20 ورځې بعد ته بیا لاګین کیږي او خپل اکاونټ ګوري نو تاسو پته لګي چې بای زما سور سٹاک پاتې دي څومره خرڅ شوی دی نو دا بی ای ماډل دی چې امازون زموږ په بیهاف باندې زموږ آرډرز چې کوم دی فولفیل کوي چې کله آرډر راشي نو دا یو آرټ او بزنس ته ډیر بهترین بزنس ته او دې کې فائدہ ډیره زیاته ده فائدہ پکې دا ده چې یعنی تبه دا ټول چارجز د امازون د ویر هاوس د چارجز د دې شپینګ دا چارجز پیکینګ دا چارجز دا ټول به امازون ته ورکې خدا به تا په خپل پرایس اپ سیل دا پروډکټ چې په 100 روپۍ ته خرڅې هغه کې وتا الریډي دا انکلود کړي هغه کې به شامل ده
نو په دغه بنیاد باندې تا ته ښه کافي ګټه هم کوي او یعنی آټو بزنس ته سشینه خبرېږي نه بس ټول کار امیزون کوي نو دا یو ډېر بهترین طریقه ده د بزنس کولو په ریل ورلد کې داسې مشکله ده ها نیکسټ چې کوم دی موږ سره اوس مونږ وایو چې دا څنګه کیږي دا کار دا یعنی ستاسو د پوهې لپاره دا مونږ ډیټیل کې بیا وایو خو دا مونږ یو بزنس رجسټر کو بیا یو سیلر اکاونټ کولاو کو په امیزون باندې بیا خپل پروډکټ راوالو په امیزون باندې ولګو یو سٹور آنلاین کولاو کو ټیک شو بیا دا غینه رستو خپل انوینټری د امیزون ویر هاوس تولیګو هغه ویر هاوس کې انوینټری پرتای چې کله مونږ ته اډر راشي امیزون چې کم ورکرز دي چې کم باندې مونږ نه امیزون پیسې اخلي نو امیزون وایي چې دا کسان چې دي دوی به تعالی دا پروډکټ شپ کوي نو بس ډبی کې بند کی او کسٹمر ته ورولېږي او خبره خلاص شي زموږ پیسې زموږ چې کم دنو اکاونټ ته راشي او مونږه خپ آرام دا بزنس کول شو د دې بزنس فائدہ دا چې په ریل ورلد کې مونږ سره دورا یعنی مارجنز ني چې کم مونږ سره په آنلاین ورلد کې دي وای څنګه هغه داسې چې دا اوس یو پروډکټ په علي بابا باندې دا تاسو وینئ دا یو پروډکټ دی وایي چې ته به مانه سل دانې اخلي مینیمم آرډر یعنی سل یونټ خو به کم از کم علي ځکه دا هول سیلر دی ټیک ته او دا پروډکټ چې کم دی دا به تعالی په دې رینج کې په دې پرایس باندې در کوم یعنی 519 د $10 پورې نو دا پرایس شته دی کبیا ته دا یعنی د 200 اخلي نو دا پرایس په دلته نورم کمیږي دا $15 نوم کمیږي ک 300 اخلي ته 400 والی نو امیزون سیلرز چې دي دا اکثر چې کم دنو 800 او زردانی اخلي دا یو یعنی ما تاسو ته اگزامپل خولو د پاره دا یو ګارلیک پریس ته یعنی اوګه چې په میدا کوي دا یو داسې ډیوایس ته صحیح ده تاسو په کچن کې مې بي د متبادل بل سمي دا داسې یو شی او په دې باندې موږ څه کوو په دې باندې موږ مینولي چې کم دینو دا اوګه مې ده کوو اوس د دلته کې موږ سره دا چې سوره دلته زموږ د یعنی نمبر سی واکېږي نو موږ پرایس په دلته کمیږي یعنی که سل دانیلو دا پرایس ته او که زر دانیلو نو مې بي چې دا 0.50 سنت وي یعنی $15 په ځای باندې دا دې پوزیشن ته ورسي اوس دلته کې دا یو بل له دا هم یو ګارلیک پریس ته یعنی دا یو مثال لپاره دی وای مانه مته چې کم دی نو دورالی شل سیټ اب اخلي مانه ٹھیک شو اوس دلته دی په $0.10 باندې موږ لرا کوي صحیح ده اوس تاسو زموږ چې امیزون کې دا په سو خرڅيږي د امیزون کې خرڅيږي دا غړومبه دی چې د خرڅيږي تقریبا 15 سنت کم په $13 باندې د خرڅيږي اول ته ملاويږي په $15 فار ایگزامپل نو تاسو سوچو کوي چې دې کې سوره مارجن دی یعنی کم از کم دا سړی په دې کې یو $12 یا $10 مینیمم دې پکې ګټي $10 پکې ګټي د چې انوینټری کما اوسه پورې خرڅ کړی دا نو موږ ته د ریویوز نه دا پته لګي چې یعنی د 15,900 او شپږ سلويخ یونټه خرڅ کړی مې بي دینه سیوای خرڅ کړی ځکه چې ټول خلک ریویو نو ور کوي نو دا د دې پروډکټ چې کوم دی یو اوورویو د تخیم نه د چې $10 وګټي مثال لس نه دی 15 وګټي او د 15,000 خرڅ کړي نو زره بولور کوي د دې نه سور راځي $1,00,000 او $15,000 د پدې کې یعنی وګټل نو دا چې کم سیلر دی پرس کا او د مونږه هایر کوي پاکستان کې انډیا کې افغانستان کې یو ورچوال اسسټنټ هایر کوي نو دا ورچوال اسسټنټ چې کم دی د دنه بدري سوا یا 400 یا میکسیمم چې $500 بته والی د میاشتې درازي بوله 2 غنټه ته کار کوي او کار سره هغه کار د چې یعنی هغه مونږ تاسو ته ټریننګ خو چې هغه څه کاری اوس دا د چې کم دا دوره پیسې ګټي یعنی $1,00,000 د ګټلې دي او د پدې $1,00,000 کې دا سوره یعنی ورچوال اسسټنټس ساتلې دي 2 شپږ په دې دوران کې او غیله مثال اډو دا 2000 یا 4000 یا $5,000 ورکړي دي په دې دوره زمانہ کې نو دا دومره پیسې نه دي یعنی د لپاره دا
یو ډیر معمولی رقم دی. اوس یو سړی وایي چې دا به مونږ ولې هایر کوي، دا خبره اکثر زموږ خلک کوي، وایي چې مونږ به ولې هایر کوي. نو دې کې یو بنیادی وجه دا ده چې تاسو خپل خپلوان به بهر دنیا کې هغه نه تاسو تاسو کوي چې امریکا کې یو سړی دی او هغه سړی چې کم دی نو په امریکا کې عام لیبر دی، یعنی عام مزدور دی چې هغه صرف په یو کار پوهیږي چې دینه سامان اوچت کال ته لوټ کا اول ته راکوس کړل تکیله دا هغه چې دی نو $12 $10 او $15 پورې دا پر اور دا هغه مزدوري ده. اوس چې کله یو ټیکنیکل سړی څوک هایر کوي نو هغه د $25 نه په بره $50 $100 پورې پر اور هغه اخلي. نو که یو ورچوال اسسټنټ الته کې څوک هایر کی نو هغه به د 4 غنټو د ورځې د کار کم از کم چې $50 ورکوي نو $200 ورکوي، نو د میاشتې به $6000 ورکوي. نو هغه ته هم دی کې بچت دی. نو یعنی هغه خلکو ته دا بچت دی چې بای زموږ کار سره مطلب دی آنلاین کار دی. یو سړی رااله د افغانستان نه کوي او د پاکستان نه کوي که انډیا نه کوي، زموږ هغه سرکار نشته. نو دا یو په دې سوچ پانی دا پروګرام ډیر بیسټ پروګرام دی او دې کې خلک پیسې ګټي. دا کسي دا اوم د دې یو لیسټینګ دی بل د دکې پروډکټ یو بل سٹور دی چې دې هم خرڅي. ٹھیک ته و دې په دغه باندې خرڅي په $40 باندې خرڅي. ٹھیک شو. او په دې دکان باندې د سوره سیل کړل دی، د په دې دکان باندې سیل کړل دی 2000 څه د پاسه 2000 یا څه کم 3000 سیل کړل دی. ٹھیک شو. دا کسي دا یو بل هغه تاسو چې ما مخکې وخو دا هم یو بل سیلر دی چې د هم دا خرڅي په $10 باندې د هم خرڅ کیږي، نو یعنی د هم ګټي او دته ملاويږي په 100.10 سنت باندې، یعنی 0.10 باندې ملاويږي د په $10 باندې خرڅي په $10 باندې خرڅي. نو تاسو سوچ کولای شئ د سوره پیسې ګټي. نو دا کسي مونږ کولای شو چې یعنی په دې باندې په دې بزنس ځان پوکو او دې کې مونږ کار وکړو. دلته د دې کس دا لیسټینګ تاسو ته خیمه دلته تاسو ته پته چې په امریکا کې په دې ګارلیک پریس باندې یعنی سوره خلک سرچ کوي، یعنی لټون سوره کوي په امازون باندې دوره خلک کوي، یعنی 3,300 شپږ 400 خلک چې کوم دی روزانه منتلی په دې باندې سرچ کوي، یو میاش کې په دې باندې دوره سرچ کوي. دا د سرچ والیوم دی، یعنی دوره خلک دا پروډکټ لټي او دا پروډکټ وګوره چې کوم خرڅيږي نو تاسو د ریوینیو ته وګورئ چې 4 لکه 2 کم 40,000 څه د پاسه د چې کوم دی په یو میاش کې دوره مال خرڅ کړی دی. او دا سړی چې ورچوال اسسټنټ هایر کوي نو دته بس سم مسله یعنی کاغارو $500 دل ورکوي ورچوال اسسټنټ لا یا یو $1000 ورکوي نو د خو $4 ګټي، یعنی ریوینیو دوره ده. نو په دې ریوینیو کې به د هیڅ چینی نو کم از کم دی به $1,00,000 یا سره پاسه $1,00,000 به د منتلی یعنی ګټه کوي. نو دا یعنی دا یو ماډل دی چې په دې کې ډېر زیاتې ګټې دي او خلک دا سوچ کوي چې دا اول خو موږ دا فکر کوو چې بھائی دا بکی څنګه د افغانستان کې نه استم پاکستان کې نه زما بزنس په امریکا کې کی نو دا څنګه کیږي د باندې ځان په پولی بیسیکلی دا زموږ مقصد دا دی چې خلک وکړي شي چې په دې سیستم ځان په کی سرویسز ورکی او یا خپلوانو لا یا ځان لا پیسې وسره دومره چې غزان له بزنس سٹارټ کی. نو دا زمونږ بنیاد د دې ټریننګ پروګرام موږ په دې مقصد لګیایو چې یعنی خلکو ته دا ټریننګ ملاوي شي. امازون ورچوال اسسټنټ څه شی دی د دې باره کې اوس خبرې کوم. امازون ورچوال اسسټنټ هغه کس ته چې دی با سپورټ سرویسز ورکوي، یعنی دی په دې بزنس پوهیږي او چې چا بزنس ته نو بچلی. تاسو به کتلی په مختلفو بزنسونو کې د هغې متعلقه خلک چې کوم دنو په دکانونو کې ناستي یا په دفترونو کې ناستي، هغه دفتر کې مثلا هغه کنسټرکشن کمپنی ده کې یو اکاونټنټ ناست نه په اکاونټس پوهیږي، یو فارمیسی ده یعنی دوايانو دکان دی په هغه کې یو فارماسست یا هغه کس ناست چې هغه فارمیسی کې وخت تیر کړي یعنی په سیستم باندې پوهه دغه سیمو سره دلته امازون ورچوال اسسټنټ ته چې هغه کس ته چې هغه په امازون بزنس پوهیږي، هغه بزنس رن کول شي، که خپل بزنس یې هم رن کول شي او که د چای په تنخواه باندې یعنی هغه سیلری یلی یا د پرسنټیج یلی هغه لمرن کول شي. دی په یو ریموټ لوکیشن باندې ناشتي او پیسې ګټي او هغه سړی هم پیسې ګټي. یعنی که زما بزنس یو مال یو ورچوال اسسټنټ کار کوي او هغه په بل ملک کې ناشتي یا په بل خار کې ناشتي
نو هغه کول شي زما بزنس رن کی مال هم پیسې وګټي او زه بیا غلا څه پرسنټیج ورکوم یا بولا سیلری ورکوم. نو دا امازون ورچوال اسسټنټ دی. او تاسو ته کېدای شي چې د دې څه معلومات وي په پاکستان کې، انډیا کې، فلپاین کې، سریلانکا کې، امریکا کې، یو کې کې او استرالیا، داسې دي ټول یورپ ملکونو کې د دې امازون دا ټریننګز چې دي نو دا ډېر قیمتي ټریننګز دي. یعنی هغه د دې ډېر زیاتې پیسې چارج کوي. ګین تاسو په نت باندې لټونو کوي، دې پسې سرچ کوي، په ګوګل کې وګورئ چې په پاکستان کې 80,000 1 लाख روپۍ کالدار اخلي د دې ټریننګ. دغه سي $300 باندې خلکو ویډیوز جوړ کړي دي او خرڅي. او دغه سي تاسو به کتلی چې په امریکا کې $1,000 اخلي د دې ټریننګ او هغه چې کوم دینو سکه بس صرف دا ټریننګ ورکوي، باقي بیا سړي خپل خوخاله چې کوم ټایپ بزنس کوي، پرایویټ لیبل کوي، هول سیل کوي. دا مونږ ډیر په کم یعنی په دې خیال باندې کړل دي چې دوره کم پیس مونږ اخلو چې دلته کې خلک آماده شي دی ته چې یعنی مطلب دا سیستم از د کیو ځان ته سلار پیدا کی او خلک یعنی په مخ کې لاړ شي. نو دا غیر خاطره مونږ دا سیستم جوړ کړی. دا ورچوال اسسټنټ چې دی بس سرویسز ورکوي. هغه سرویسز ز تاسو ته خیم دا دی به د سیلر سنټرل اکاونټ مینیج کوي، یعنی کم اکاونټ کې چې دا بزنس اکچولی کیږي دا هغه به مینیج کوي. پروډکټ هانټینګ به کوي، پروډکټ لیسټینګ به کوي، لیسټینګ اپټیمایزیشن، لانچینګ، رینکینګ، کیورډ ریسرچ، کمپیټیټر انالیسس به کوي، ریویو مینجمنٹ به پی پی سی به کوي. نو دا ټول کارونه دي چې دا به دی کوي. دغه سي ایمیج ډیزاینینګ به کوي، پلس کنټینټ منیجر او کوپن پروموشن چې کوم دی، اف بی ایم آرډرز منیجمنٹ به کوي، کریټینګ اف بی ای شپمنٹ به کوي. دا ټول سیزونه موږ دی کورس کې خو دا سي کسٹمر سرویس سپورټ چې کوم دی هم پکې راځي. کسٹمر سرویس تاسو به پیژنئ هم ځکه چې عام طور باندې موږ سره د کسٹمر سرویس ډیر زیات یعنی تعلق راځي په عام ژوند کې. څنګه تاسو کې یو شفاخانه تلل شي الته یو انفارمیشن ډیسک لګیدل یی کې کسان ناس دي او غي تاسو ته یعنی انفارمیشن درکې. یعنی تاسو کو الته نمبر اغستې په ټایم باندې تاسو ته کال کوي چې وایي ستا په دې ټایم باندې ډاکټر راځي او ته هغه ته یعنی معاینه لرازي. دا کسٹمر سرویس ته دا کسي تاسو وکتلی په یعنی ټیلیکام سېکټر کې چې کوم ځای موبایل فونز مونږ یوز کوو نن سبا، نو مونږ ته کالو شي وایي ته دا پیکیج والا دا مونږ څخه دا پیکیج دی، دا پیکیج دی، تاسو سی شو خنيشته دا. نو دا کسٹمر سپورټ ته دا کا شی په امازون کې هم دی. امازون نه چې کوم خلک پروډکټس علي یعنی دا امازون چې کوم بایرز دي نو غي ټول دا سپورټ غواړي. دا وی چې دی دا سپورټ هم ورکوي تھرو ایمیلز ورکوي، تھرو WhatsApp chats یا messenger whatever the medium چې موجودی کوم هغه به د یوز کوي او هغه باندې باندې هغه سره سپورټ سرویس ورکوي. دا ټول کارونه به یو ورچوال اسسټنټ کوي یا سم هاو یعنی هغه ډیپند کوي په ټایم باندې چې د کم کارونه کوي. به هر حال زموږ د ټریننګ سره دا موږ دی کې یعنی ټولز زکو. خو بیا څه شی امازون چې کوم دی نو تاسو کته شي چې په امازون کې یعنی ایز ا تاسو د ورچوال اسسټنټ په تور باندې ځان ته یو کیریئر جوړ کړئ. ٹھیک شو. په دې کیریئر کې امازون چې کوم دی نو مونږ ته سره کوي. امازون مونږ ته وایي چې بای ترازا او زما پلیټ فارم باندې کار کو دا دومره سیلرز چې موجود دي نو دا تاسو ته ما یو roughly estimate لګولې چې Amazon virtual assistant can earn $400 یعنی $400 د یو کلاینټ نه غستې شي ته او دا بیا ستا کیپاسټي ده یعنی ته سوره ډیر ټایم ورکې کار کول شي نو هغه حساب سره ته دا پلس کو پلس 400 پلس 400 او پلس 400 او داسې خلک دي چې دلته کې مونږ داسې انلاین ایجنسیز دي تاسو وګورئ په نت باندې وګورئ بل خلک پتا تاسو ته ملاوي شي دا خبره یعنی دا ځینې چې مونږه سه وایي خبرې کوو تاسو په نت باندې وګورئ فایور باندې اپورک باندې وګورئ باقاعده خلک ناشتي فیسبوک باندې ناشتي لینکډین باندې ناشتي او هغه څه کوي دغه لارو نه هغه چې کوم د کلاینټ سره خبرې کوي کلاینټ ته وایي چې بای راشه دا امازون باندې دا کار د لکوما سورسینګ د لکوما هانټینګ د لکوما کیورډ ریسرچ د لکوما او مونږ سره باقاعده ټیم دی
نو هغه ټیم سی یو کس په یعنی په کابل کې ناشته، بل په غزنی کې ناشته، بل په کندهار کې ناشته، سره پنځه ملګری دی هغه آنلاین خپل کار چلی، بس یو ایجنسی غونډه شکل ورکړه دی، یعنی ګروپ شکل کې کار کوي او غي دا خپل کلاینټ نه پیسې اخلي. نو دا یو ډیر زبردست اپورچونټی ده، تاسو کولای شئ چې نه دی کې کار وکړئ. ها بیا سری بیا موږ سره امیزون چې کوم دی د دې کورس آوټلاین، یعنی هغه سیزونه په امیزون کې چې کوم موست فریکوینټلی یوز کیږي او هغه ضرورتي، هغه موږ سره دادي چې تاسو کته شي چې په دې کې موږ بدا کوو. یعنی د ټریننګ کنټینټ دار انټروډکشن ټو ای-کامرس څه شی، Amazon business model بس study کو، private label څه شی، wholesale څه شی، BM څه شی، product hunting یا product research دا څه شی، keyword research څه شی، competitor analysis او product sourcing. یعنی دا sourcing څه ته وایي، دا څنګه کیږي، چاینا نه سامان څنګه راغواړي، سپلایر به څنګه سلیکټ کې، دا ټول خبرې پاغي کې دي. خدغه سي پروډکټ لیسټینګ دی ته وایي چې دا ته د دکان سجاوي، یعنی آنلاین کوم دکان دی هغه ته سجاوي، څنګه سجاوي، هغه د لپاره ټول کار کولی، کنټینټ رائټینګ دی، لانچینګ رینکینګ دی، می ټو لیسټینګ څه ته وایي. دا نو دا ټول سیزونه چې کوم دي دا به مونږه د دې کورس کې یعنی زده کوو او دا به پریکټیکلی بیا زموږ په کار راځي چې کله مونږ کار کوو خپل کوو یا پردې کوو یا د ورچوال اسسټنټ سرویسز ورکو، دا به زموږ په کار راځي. ها بیا یو سړی وایي چې بھائی زه به دا کار څنګه کوم، د دې لپاره دا پلیټ فارمز دي یا ویب سایټس دي چې هغه کې فایور دی، فریلانسر دی، اپ ورک دی، دا نمونه به تاسو اوریدلی. په دې سایټس په ترو باندې موږ زو او خپل کلاینټ را پیدا کوو، آرډر اخلو، کار اخلو او کار کوو، کور کې وته ورکو. بیا دا زمونږ هغه لار ده چې فریلانسینګ په موږ کولای شو. ټیک شو. د دې نه علاوه موږ سره یو بل لار ده چې دا سوشل میډیا چې کوم ګروپ دی، یعنی هغه کې انستګرام دی، فیسبوک دی، واتس اپ، ټویټر دی، لینکډین دی او پینټرست وغیرہ. نو دا د دې لارونه هم مونږه ځان ته کار پیدا کولای شو. نو دا به موږ د کورس کې د دې باره کې هم خبره کوو چې تاسو په دې کې څنګه کار پیدا کوئ. بیا وایي یو سړی چې بھائی دا پیسې به څنګه چل کوو، نو پیسې به داسې کوو چې کله پیسې موږ پیدا کوو نو موږ سره بیا دا لار ده چې ایز ا ورچوال اسسټنټ زه کار کوم، نو ما ته خو به دا پیسې په منیګرام باندې، ویسټرن یونین باندې ما ته ملاو شي. او که فار ایگزامپل زه په دې د دې نه مخکې چې کوم موږ پلیټ فارمز وکتل، فایور، اپ ورک وغیرہ، نو هغه کوم نو ما سره پاینیرز ته، ټرانسفر وایز ته، هغه ته هم زه خپل پیسې را لېږل شم. که پرس که زه وایم چې نه زه بزنس کوم، چې پرس که زه یو سړی وایي بزنس کوم، یعنی ما خپل اکاونټ کولاو کو، یو ایس کې مې کولاو کو، یو کې کې مې کولاو کو، استرالیا کې مې کولاو کو، دوبۍ کې، سعودي عرب کې مې امیزون باندې اکاونټ کولاو کو. دا پیسې به څنګه راځي؟ دا پیسې په دې طریقه راځي. دا چې کوم دی پینیر اکاونټ دی، ټرانسفر وایز دی، پی پال له، او د دې پی پال خو مې بي افغانستان کې نشته، او دا چې زموږ افغانستان انټرنیشنل بانک چې کوم دی بیسیکلی زموږ باغې کې اکاونټ یو، دا اکاونټ په موږ دې سره لینک کوو او د دې اکاونټ په مدد سره زموږ پیسې زموږ اکاونټ ته راتلی شي چې کوم موږ بزنس وکړو په امیزون باندې. ٹھیک شو. نو دا هغه لارې دي چې سړی وایي چې پیسې به څنګه راځي. افغانستان کې ریسنټلی چې مسله ده چې خلک وایي چې پیسې به څنګه راځي، اول به بانک ته راځي بیا موږ لرا کوي. نو دې کې دا منیګرام او ویسټرن یونین چې کوم دي دا په اسانتیا باندې موږ یوز کولی شو چې یو سړی غواړي ودن سیکنډ ستا پیسې چې کوم دي نو ستا کور ته را رسېدی شي. نو دا موږ سره هغه لارې دي. بیا چې کوم دی work online as a Amazon virtual assistant or build your e-store. یعنی یا خو ته کولای شي د دې ټریننګ نه پس چې چاته سرویسز ورکړي، او کنه ته وایې زه خپل بزنس کوم، ته خپل بزنس هم کولای شي یو ای-سټور جوړ کا. هغه ای-سټور باندې ته چې کوم نه هول سیل کې، یعنی امیزون باندې هول سیل کې، ډراپ شپینګ کې پی او یا به پرایویټ لیبل کې، هغه ډیپند کوي ستاسو بجټ باندې او ستاسو بزنس پلان باندې. یا ستاسو پلان دی هغه مطابق پته په دې باندې کار کوي. لرن اینڈ ارن آنلاین دا زموږ موټو ده، یعنی تاسو زده کوئ آنلاین او بیا په هغې باندې پیسې آنلاین وګټئ.
دغه سي د دې ټریننګ موډ چې دی هغه زموږ آنلاین چونکی زوم باندې موږ دا سیشنز کوو ټیک ته نو تاسو به په زوم باندې د سیشنز اخلي او د زوم نه بعد تاسو کولای شئ چې یعنی په بل ټایم باندې هم هغه ویډیو دوباره وګورئ بیا وګورئ تاسو ته صحیح شو راشي هغه تاسو په واتس اپ